نو په دغه ټولو موضوعګانو باندې نن غواړو چې بیا هم وغږیږو. دوه ډېر قدرمن میلمانه لرمه چې دواړه بهترین تحلیلګران دي. همیشه د دنیا او د افغانستان خبرونه ډېر ښه تعقیبوي او د یو ښه تحلیل تاسو ته راوړي. غواړم چې د دغې تحلیل د دغه شخصیتونو تحلیل تاسو سره هم شریک کړم. دا دوه تنه میلمانه زما محترم واحد فقیري صاحب د ورجینیا د امریکې نه دی مونږ سره، او ښاغلی عزیز مارج صاحب د لندن د انګلستان نه مونږ سره دی. جبارخیل صاحب لطفاً مهمانای گرامی را با ما وصل کنید. فقیری صاحب محترم سلامونه و نیکی هیله. تشکر صفای صاحب تاسو ته، ښاغلي مارج ته او استاد ټولو استاد ټي وي ټولو مینوال ته خپل سلامونه او احترامات ولیکم. کورم ودان مننه چې تاسو بیا هم بهر تلویزیون سمسور افغانستان خبرونه ته راغلی. کورم ودان. ډاکټر صاحب مارج سلامونه او نیکی هیله. ښه راغلاست وایم سمسور افغانستان خبرونه ته تاسو ته. مننه. زم تاسو جناب پروفیسور صاحب محترم، جناب ډاکټر صاحب فقیری ته، لیدونکو اوریدونکو ته، جبارخیل صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه. کورم ودان. موضوعګان زښت زیاتې دي. اجازه راکړئ مارج صاحب تاسو ته بحث ته ښه راغلاست وایم. ستاسو نظر څه دی؟ اول خپله دغه د حقاني کورنۍ د دې دغه حضور په افغانستان کې په سیاست کې په جنګونو کې دا دونه کلونه چې موږ ګورو، او بیا د دغه حملې نه چاته ضرر زیات رسیږي او فایده یې چاته رسیږي؟ مننه. ګوره دغه حقاني کورنۍ هم یو جادي کورنۍ وه. له پخوا نه دوی جاد کړی دی، له ډېر پخوا نه د نورو جادي رهبرانو سره وه. خو کله چې دا کورنۍ جګړې پیل شولې، د رهبرانو د جهاد چې سیاست وکړي، یعنې ټیکهداري د جهاد وکړله، اما دوی په باطن کې په بل ډول راووتله. یعنې ساده او واضح موږ ووایو چې مفسدینو خوله راووتله، چې استفاده جویي وکړه، کورنۍ جګړې وکړې، معاملې وکړلې. دا متاسفانه هغه چا چې پاک جهاد کړی و، واقعا یې کړی و، الله دې اجر ورکړي، هغوی هم بدنام کړل. دغه ټول رهبرانو دغه شان یو څه بدنامي جوړه شوله په ټولو کې. خو د حقاني د کورنۍ ګرچې د استاد رباني په وخت کې خپل جهادي حقاني د اقوامو قبایلو وزیر پاتې شوی و، وزیر هم و. دوی غوره ډېر زیات شهرت نه درلوده، لکه خالص نوم ډېر یاد ده. سیاف چې جنګونه شروع کړل وحدت ګوند سره او مزاري و، دا نور دا لږ مطرح ډېر و. مسعود خوارې خواته خپلې معاملې کولې له روس سره او لارچاق سره، هغه هم مطرح و. رباني مشر و، مجاهدي مشر راغلی و، متیار جنګ کاوه، دوستم ده. دوی ډېر مطرح نه و. خو دا وروسته د اول دورې د طالبان نه چې دغه یو مفکوره په نړۍ کې وه چې تنها طالبان د قندار نه دي یا یو خاصه ډله ده، دې سره باید نور قومونه هم یو ځای شي، نور ولایتو ته هم سرایت وکړي. نو څه رقم چې تاسو ویلې، بیا دې ته ډېر تبلیغات کړه چې حقاني نیټورک، شبکه حقاني، دا که منفي که مثبت یو لابي وه، مطرح کول و، شهرت ته رسول و. غوره ډېر دوی په فزیکي لحاظ په واک کې ډېر نه و، او بخښنه غواړم فزیکي قوت نه و، باندې قوت شول، کراکرا سره راټول شول، هغه شول، مطرح هم شول ډېر زیات، لکه تقریبا لکه طالبانو په شان د ملا عمر له ډلې سره مساوي اعلان کړل. دا باعث د دې و چې دغه ترکیب و دغه خوی را جوړې کړي، ځکه له یوه لاس نه معمولا ښکېلاک خوشحاله نه وي، هغه بیا که انحراف وکړي بیا هر څه ګډوډ کېږي. دوی یو تهدید هم جوړېده چې څو پیلرې څو پایې همیشه دروي، چې یو خواته حتی نظامونه هم دا رقم کې، لکه د پاکستان نظام چې موږ ګورو، هره اداره څلور ادارې مستقلې یو بل ته تهدید ده چې دوی ځان د خوري، همداسې بیا یو کورنۍ جوړوي، یو بل ته تهدید یې ورته وایي چې دا کار که ته ونه کړې بیا زه دی راولم. وخت یې امیر عبدالرحمن خان ته یې مختار کړی، هنیما تیمور، که چېرې دا لاسلیک نه کړي ایوب خان راولم. داسې یو شیان نه بیا ډېر زیات معمولا دې لپاره دغه یو ډله جوړه کړله او بیا را مطرح شوله. خو خپله د دوی په هکله باندې که سړی ووایي، دوی د معاملې خلک دي، معاملې خلک ښه خلک، یعنې معاملې نوم بد ده خو عیار ورته وایي، یعنې فلکسیبل دي، داسې هرې خواته ځان عیاروي، هغه نه بیا ډېر خطر نه وي، هغه جرامت کوي، جوړېږي. دوی همداسې دي. له رباني سره هم و، مثلا
پخواني جادیانو سره هم خپل مجاهدي سره هم دوی په لارې چارې ساتلې. حتی داسې اوازې خپرې چې له فهیم سره هم کتلي وو. یو وخت کې دوی کورنۍ کومه شبکه د ډاکټر نجیب سره هم د سولې پاک لمر ارتباط کړی خو جور آمده نه و سوی. بیا وروسته کې د طالبانو سره د جوړ شول. په جمهوریت کې هم داسې بعضې اوازې داسې ارتباطات وو. له امریکایانو سره خبرو ته هم کېناستل. په راتلونکي کې هم اوس هم دغه وضعیت او د حالت دوی ډېر خوشحاله نه دي. دا غیر ستاندرد معیاري حکومت چې په دې باندې ټول دوی خپل طالبان هم پیږي خو دوی چاره نه لري. دوی په اګریمنټ کې یا مثلا په ژمنه کې بند دي ځکه په دوی نه دوی په پروتوکول راغلي دي. بیا دوی کورنۍ دلته نشته نو هغه ورته تهدید ده یعنې غیر مستقیم ګراو دي. نو په هغه باندې دوی څه نشي کولی. نو معمولا متاسفانه اما پیږي چې دغه حکومت په دې ډول حکومت نه وي. بیا موقته اداره تر څه وخت دوام ورکوي. حتی د خپلواکۍ دعوا کوي وایي چې زه په خپل واک مال ته وایي چې ما ټول مال کوي. بیا نو موقت یعنې معنا داسې ته حکومت نه یې بل څوک راځي نو خانخا. بیا نو موقت اداره خو څوک په رسمیت هم نه پېژني. اوس خو هسې په اروپا او د جوی کې اوازه ده چې طالبان نه غواړي په رسمیت وپېژندل شي. نړۍ خو ورته وایي شرایط ورته کوي دوی نه کوي. لا نور دوی برعکس په داسې مکاتب و یا ښوونځي و پوهنتونونه خلاص کړي دوی نور ټي وي موسسات هم بندوي. نو او بیا دوی په دې پیږي چې سرپرست وزیر رانیولې. سرپرست وزیر سره نړیوال پروتوکول نه لاسلیک کوي ځکه هغه حقوقي اعتبار نه لري بل ادارې لپاره. غیر مسؤل وزیر ده. دا خو صرف چارې مخته سمبال چارې ده. نو دې باندې دوی هم په دې باندې پیږي. دوی د حقاني شبکه یا د حقاني ډله دې ته خوشحال نه ده. راوباسو دې ته چې دی ولې ترور څه د ترور عوامل چې د څنګه چې ډاکټر صاحب فقیري ویلې کتاب چې څه کې وضاحت نه وي شواهد موجود نه وي اقرار موجود نه وي ثبات نشي خو شکونه بیا جوړېږي. اول دا خو معمولا استخباراتي لوبې دي. یو استخباراتي لوبه دا وسوله. آیا دا په واقعي ډول باندې داعش نه کار وکړ او که دا ډروني حمله و دا اوس وسایل دي نوي الفا 9X ورته وایي 9XC بیا له دونه هم خطرناکه ده. هغه تر هغه چې مځکه ته راځي غږ نه کوي. په دا مځکه ولګېږي مځکه هم له زره چیرئ خپله خنثی کېږي هېڅ اثر نه ښکارېږي. په همدغه وخت چې ولګېده بال هغه نه هم غږ کوي هم اور ترې بادېږي. دا وسایل هم څه جوړ شوي دي. یعنې داسې امکانات شته چې دا انتحاري نه و د بیرون نه داسې پیل شوی دی هغه شوی دی. خو د ده اصل ګوره د انتحاري هغه کس انتحاري شوی دغه حالت بل رقمي او د انتحاري بعضې پارچې او شی پیدا کېږي. دغه الفا 9XX او 9S دا بیا هغه دغه مواد چې د سره راځي کار چې هغه ذوب کېږي له منځه ځي. نو بنام کېدای شي دغه هلک بېچاره چې لاس یې ګډ و دا به په ځان به خبر نه و په داسې موقع کې دا ته نیزه سوی ده. که دا نه وی شاید بل څوک نیزه سوی وای. داسې خو کېږي. مارج صاحب دلته چې یو موضوع ما لیدله د هغه د بحثو کې یاد شوی دی چې دا وایي یو قومي مشر خلکو دته احترام درلوده حتی د مخالفین د شمالي طلوال خلک چې دي د دو سره د ښه هغه درلوده همیشه د صلح باره کې غږېده او دا اخوا د کرښې اخوا د طالبان چې دي یا TTP ویل کېږي دې سره هم دی ښه تعلقات درلوده او هغه دته احترام درلوده او وایي چې پاکستان د ده نه یو خاص درلوده چې دغه طالبانو د پاکستان د خوا مسله کې د لاس واخلي او زیاتر ګوتې اخوا ته هغه کېږي. د متقي خبرې هم چې مونږ د مولوي کبیر خبره فقیري صاحب مخکې ورته اشاره وکړه د متقي هم دا وایي چې دغه اووه حملې چې شوي دي په اووه میاشتو کې ټولې وایي د خارج نه هغه شوې وي. نو ګوته د دې غواړي چې دا فکر کوي داخلي سیاست لپاره دا هغه کوي یا رښتیا داسې یو لیدل کېږي خارجي لاس په ده کوي. ګوره زه یوه خبره صفا درته کوم له اصل موضوع نه خبر یم. پاکستان صحیح داسې کنټرول کېدای شي داسې امریکا غرب لاس کې ورکوي چې ماموریت ته وکړه ځکه هغوی لري د مصرف دي اما په تغییر او تبدیل په وضعو کې پاکستان قطعا واک اختیار نه لري. مطلقا متوسع چې په دې کې به کار نه لري. دغه پخواني د رژیم سقوط سره کسان ولاړه د قریشي سره ولاړه ټول ولاړه ډېر دا د ضیا مسعود یو تکات پورته هم کېدله. هغه د همدغه مجلس کس دا خبره وکړه چې موږ ته وویل شوه چې دلته اوسېدل تاسو امکان نه لري تاسو دې چې لاړ شئ ځکه موږ ترکیې ته ولاړو او موږ دا خواهش سره وکړه چې موږ خو راووتو دغه جایدادونه
املا کدام ودا زه د اقتصاد په بدايت ورکوم چې د توسعه ریښتیا ګوره طالبان د بیت المال پیسو په ساتي دغه جرم ده څوک چې ساتي هغه شریک دی جرم ده د خپل راسي چوکیدار دراولي پیسې دی ورکی صحیح ده او بل دې سره اصلا باید محاسبه او د دروازه وټکو د ودانۍ تعالی کومه کړی ده کله پلان نه کنه تاجر خو صحیح ده او کني خو حساب سره د بیت المال دی باندې د ساتي پارس کړه کچیر درونی درې هدف دلته موجود دي او کچیر کورنۍ مسلې هغه بل مسله ده چې ده منګه شاید یو مسمق مراقبت را فرمان ورکړي چې بدون د مال اجازه نه و امنیتي سکتور واسطه نشته توزیع کولای هغه دا و چې عبد خلیل اقانی قومي مشران ته وسیله توزیع کولې او دا لري څلور میاشتې نه مخکې را روانه وه دا شک جوړ کړ چې خلک ولې مشارکت دغه لپاره داسې یو مشکل و ځکه اوس زیاتره هڅول کېږي چې دا فرمان او دا وسیله توزیع کول د او خپل وزارت نه و تقریبا ډېر تر ګرځېده دا یو دا قومي مشر ده دین هم شک جوړیږي چې علت به دای چې کوم هدایت له بل خوا مرمدام کله ضعیف خوندي اما درې خبرې خپدې کې د غرب دادي یو معمولا غرب اوس پلان لري افغانستان ته خلیزاد یو نقل ورکړ کور ودان کله کله نقل ورکړي وی طالبان د څه خبرو ته چمتواله ونیسي معنا دا چې یعنی د سره غږیږو د کرزای سبب خبر ریاست جمهوریت کې د 14 کالو کې یو شاید چې کله کله ملت یو حقیقت ویل په ډول به خبره په لسوله اصلا طرفکاو داخلي ځان د یو کارکې امریکا ګرته کارکې امریکا د افغان د په کار لرو خو کله کله راس یو خبره وکړه کې مخالفین ته یو خبره وکړه چې تاسو بیا نه راسو تاسو بیا نه بیا ودې ته منتظر مو چې څوک براسي بو ځان زه خپل غم مخرده پروسه ختم شوه دا نقل ورګه دا پروګرام ستا خپل ترامپ هم دې ته لیوال د وای او د جمهوریت خوانو د مسؤلیت ده ځکه دوی دا دی پیل کړه دوی دیموکراتان ته مسؤلیت لري خپل ملت ته لري دنیا ته لري ته لري اوس ګوره دا د سوریې مسایل به څنګه دي د اوکران چې په دلته به څه دلته معاملې سره روان دي نو دوی روسیا اوس بل راځي ګوره خپل دغه سرګي شوګوم راغی رئیس امنیت ملي افغانستان ته کابل او بیا له پاکستان چې دوی خبر لکسنه دوی ته نه راځي چې دوست مې سه قربان سم ده دا راځي ورته وای طالب د څه کوي دغه پروګرام ده کومه خواته زی څه پوکې خبرو سره کوي چینم پام دی دا ځان خو شي دنه خبره چې امریکا پلان لري دلته طالبانو لګ دی خو هغه بعضی خبرې مبره کول دا یو خو درڅ نور خان جوړ نه کوي د تاسو حضور لرم خصوصا دغه د قانوني ډله تی ویل چې آرام کینه زیمه هغه پروګرام چې سده هغه پلی کو او همکاري خپل وکړي د اختلافات خبرې مکوي د وسیله توزیع کول ښکارونه مکوي او د خو ختم مکیږي زیم لا تر اوسه هم دلته او دا څه کس د قانون درنه هغه چې هغه سپینګری او تقریبا دا ځوانان د غرض ونه کې چې بیا پکاري په دا راځي دا یو الاستا ځکه کچیر دا دغه خواني د داعش او داعش راتګ او وشتلو بل د امریکا یا د غرب تاسو صاحب د لوبې څه دغه هدف دا و چې دوی امنیت د سوال هم دی نیسي کله چې زمينه مساعده عیني او ذهني شرایط خپل پروژې پروګرام ته البته بیا څه تکتیکونه کار اخلي مثلا دوی ته اصول کې چې قودا نورن جوړ کړي ځکه چې ملت نورم ناراض شي او فاصله واخلي او دوی ته خزه بنا مسایل سندراتان چې کله دوی غوږ کې شرط برابرۍ و راځي سره کده 2001 کال کې هر چا ویل 4 څوک راولې راي ولا مقصد راي ولا وخت دې څو فیر نو چې دا د سولې پروګرام دا پروژه دا جنگ کې دا څه کې دا سم خلک راولي کې خلک راولي باندې چې غلم راوله خو دغه حالت نه مګو باسه دا وخت اوله دوره کې طالب راغله د مسعود د ګوربدي جنگو خلک ویل چې هندو د راسي مقصد راځي طالبانو مدغه خلک ګلان چیندل دغه دیموکرات چارې خلکو پیسې په پاش کړه د بخاري څنګه نه ولګ بیا محتسین و هغه په شیندل اخور ځکه وضعیت داسې چې کوڅه په کوڅه جنگ دغه شرایط نور قدرت راشد په ګیرو مشکلات راځي چادریان جوړي کی الکانم په تاسیسات پرې دي چې زمينه مسایل دي او د امنیت خبره دوی دی راکې چې امنیت ګوره اوس پاتې توازن چې وزیر په وزارت کې نیول کې نو امنیت کومه څه دا متساولان دی وړي خنډ متوسط جوړ نه کوي او بل خپل حضور مرتوخ خو د سدما حضور ستا
ګوره د خراجین قانون خبرونه ته وزیر داخلي کریمینال تخنیک کریمینال تکتیک تاثر ده جنایی تاثر ده سعید بشک چې الله قادر ده انک علی کل شیء قدیر بشک چې الله عدل ده و عدالت اخلي انصاف و عدالت کوي تا قاتل کته پرې خوده ته د بشر په اصلاح الانسان الا ما خپل څه کوشش کوي ته به دا وڅېړې چې اول د عمله کوم څه ده ته به تحقیق وکړې چې دا رښتیا ته کامرې دي تخنیک موجود ده او نور وسایل موجود دي چې دا څوک راغلی ول راغلی ده خو د دې معلومي د خبر د لارڅنه بس خبره ختمه کړله بس پروردگار په پلمه کې بس هم دې ته پریوستې د پروردگار ته سپارم خو چاته وساریزه او کابل څوک چاته وایي خو ته وزیر ته وسره بس لابراتوار د جنایي او مارک صاحب څنګه چې تاسو وایي دغه نور عملی شوي دي تر اوسه پرې د یو نتیجه واضح اس وخت دی خلکو سره شریک کړي نه ده چې دغه عمله موږ تحقیقات وکړل زموږ پولیس جنایي استخبارات او دغه نتیجې ته ورسېدلو مګر خدای دې وکړي چې دغه صحیح تحقیقات وشي چې د خلکو ذهنیتونه هم دلته څنګه چې تاسو وویلې هغه امنیت وایي کېږي چې امنیت د خلکو ته یګانه شی دی وایي چې امنیت دی او دا په خطر ته وړي مننه بیرته برای شو بحث تا به دوام ورکو دکتر صاحب مارج میخوایم که نظر شما را هم در مورد سوریه بگیریم مگر تشکر جبارخیل صاحب که تصویر روی پرده تلویزیون شریک کردین شما پیشتر دولت موقتی گفتین در سوریه هم دولت موقتی آمده ای صدر اعظم موقتیش هستند بیرق 55 سال سوریه را یکم تغییر دادن گرچه بعضی ها میگه که این از بیرق وقت فرانسه هسته یکم ذره دیزاینش رو تبدیل کرده من جالب ترین چیز که ما چی کردم و این از بی بی سی است کدام فوتوشاپ نیست در پولیش بیرق دیگر رو ببینین صاحب بیرق امارت اسلامی یا از طالبان هستند که ما بسیار زیاد تصاویر و ویدیوهای از این دیده و یگانه تصویر نیست و خصوصا آقای صدر اعظم که هسته این همیشه امی بیرق در پالوی خود داشته می باشه امی تصویر دیده نظر شما را هم درباره سوریه تحولات یک هفته و آینده را چه قسم می بینه؟ تشکر. ببینیم سوریه از سال 1799 اگه ما ببینیم یک وقت مربوط ناپلیون بناپارت بود و تاریخ های گذشته را میگذاریم از سال 1914 الا تا آزادی تا 41 تا 45 که آزاد شد این اصلا خودش مستعمره فرانسه و انگلیس و یا بودن امی به نام امیر فیصل بن حسین هم یاد این کدام از دو وقت زمان 1860 بود چند بود و بالاخره امی پیش از این تاج الدین حسینی پادشاه از یا بودن در 41 اساکر انگلیس و فرانسه در وجود بودن حالا هم در شهر کوبان جایی که تیل است و عراقی هستند ببخشید کردا قوتای امریکا هم موجود هستند یعنی چندین بار دست به دست ایتوشد و در وقتای سابق هم شام سوریه را فرانسوی ها گذاشته نامشه سوریه آرام دیگه آرام بحر آرام نیزی که یا مسائل بودن کچ مدیترانه هستن خب یا به نام شام یاد میشد جنگ اصلا جنگ سوریه جنگ بیرونی هست جنگ انرژی هست جنگ بین دو قوت هست ما شما سپلایی ساخالین 1 ساخالین 2 از روسیه که اولین کشور غنی مواد نفتی و تیل است که بعد از ایران است بعد از این خلیج گلف و جی سی سی و یا کشور هستند این میخواست نورستریم 1 نورستریم 2 را پایپلاین ها را بگذارانه بیاره به جرمنی و کامیاب شد این پروسه به اروپا تصادفاً دمی دریای تومار همی جایی که بندر حیفا یک میدان گاز به نام لواتان کشف شد سابق که تقریبا می کمپانی نوبل انرژی و دلک انرژی اسرائیل و نوبل انرژی امریکا کشف کرد که 450 میلیارد متر مکعب گاز استخراج که به کل اروپایی درست است بنا غرب شروع کرد که از قطر شروع عراق سوریه یک پای چاره
پایپلاین بسازه. اوجا روسیه در اینجا مشکل پیدا کرد، یا منافع خود داره، هر عملی که میشه به یک طرف خود جرامت کنه. این جنگ اوکراین، این جنگ اول سوریه بی چیز نبود. دو وقت داعش ساخته شد. داعش چی ماند؟ دولت اسلامی عین عراق، شین، شام. بغدادی و یا سردرشتان بودن. از او روسیه استفاده کرد، گفت چرا هم نکردی؟ خب گفت تروریست هستم میکشم. از او خاطر پروژه داعش خاموش شد. بالاخره گفت اجازه نداری. یک سند حافظ الاسد خود غربی ها شانده بودی، طرف روس مانند الله خان یک بازی خورد، طرف روس تمایل نشان داد. با برژنف یک پروتکل داشت که اگر مساعدت در وقت ضرورت مساعدت از روسیه میگیره و این مساعدت ها از حریم ترکیه باید بره. این کشیدن و قانون حقوقی طورست که یک شاه، یک زعیم سند امضا کنه، جاگزین از او را باید تایید کنه، مشروعیت دوام داره. اگر رد کنه اجازه از این داره. با اون شرایط رد پروسیجر جدا است. این بشار الاسد را تایید کرد. بنای مداخله شد. دیدیم که 14 کشور هر روز بمبارد میکرد، در هوا یک دیگه خود غرض نداشت. مثل که در انگور کویته قرارگاه امریکایی بود، طرف کشلاخ هم مربوط کویته بود، ملایمت الله بود و بین شهر کویته شورای طالبان بود. یا او چه جنگ نمیکرد، دیش میاد افغانستان جنگ میکرد. یا من امور رقم دیگر در فضا غرض نداشت، مرم زدن و کندن بود. تا که بالاخره مسائل اوکراین یا شد، در خود حماس جنگ پوتین شروع کرد، با اسماعیل هنه توافق صورت گرفت. اصلا ببینید دست غزه تارو شروع شده طرف اسرائیل. این که باز امکانات ضعیف شد و نداده شد و اوجه تاثیرات دیگه شد، مسیر جنگ دیگه طرف را. این مسئله بعدی است. این تحریر الشام قبلا با نام جبهه نصرت یا نصرت در سال 2016 به این نام گذاشته شد. حرکات تا که شروع کرد، این آدم گرفتار کرد. 6 سال تقریبا بندی بود در امریکا. بعضی بندی خانه به نام بندی کسی میره، مانند مولای برادر 8 سال مثلا چند سال در پاکستان بندی بود. بندی به این رقم نمی باشه. بندی و بچه شیری خان و یعقوب خان که برام لرزه داشت، کار کدره میتونه که یا خان پدرکلان نادر خان خسر از او اجرات میکن، یا برای درس آموزش از خانه دور میشن، درسای استخباراتی و اینان برای داده میشه، از وزارت تشریح و توضیح برشان میشه. میبینم به این حالت این آدم پس آمد. جناب فخری صاحب خوب فرمودن این گپا واقعیت است، دور نیست، اما دست خارجی و پیسه دادن اکثریت زبده جنرالای بشار الاسد خریداری شد. گفته شد که شما بگیرین و بگذارین چوکیه. به او خاطر که گفته چرا که فقیه صاحب گفتن جنرال جنگ نکن اسکر نمیکنو که وقت فروخته شد باز با این رتبه خود که هم قمنده و نظم از بین میره. و نو بود که از جل یا شهرهای مهم زودتر تانستن اشغال کنه و به طرف دمشق و حرکت کنه و بشار الاسد جناب. گرچه بشار الاسد مستحق چوکی نبود، بیادر از این باسل چون حادثه ترافیکی را باهر باز کوچکتر بود. این در اکسفورد درس میخوان، دکتر بخیلم چشم هستم تو ادامه تحصیلش هم مکمل نشد که حافظ الاسد یا کشته شد یا هرچی که شد خب رفت. بازی را خواستن که بیای بچه که این معامله نتانست. این معامله‌گر سیاسی نبود که هم خود حفظ میکرد، هم وطن خود حفظ میکرد، از ابتدا باید قدر خسارمند نمیشد و قضایی نمیشد و بالاخره با فرار مجبور نمیشد. این درایت و کفایت استثماردار که چه رقم تو نگاه کرده میتونیم حادثات بیرونی را و از او استفاده کرده میتونی و بقای خدا ادامه داده میتونی. و این درک کرده بود که جنگ سری چیه. مثلا به حساب شراکت دریا والدمی خود بندر لواتان، مصر میگه ما هم شریک هستم، اسرائیل میگه ما هم شریک هستم، لبنان میگه ما هم شریک هستم و اسرائیل خود میگه که جایم است. چون هم قانون آب است، نه آب که از مملکت سرچینه میگیره در خود مملکت پس دلتا یا انجام میشه و آب خود کشور است. اگر از یک کشور به کشور دیگه میره شریک است. آب که به کشور سومی جاری شد، این اتومات آب بندرلی است.
شکل جانی میگیره. یک چیز است که باز آب از ریشه میگیره و میره به کشوری که پس دور میخوره به یک کشور میه، صرف اون قسمتی که دور است به او حق العباد داده میشه. بعد دریاها باز کیلومتر مثلا در زاویه است، در خط مستقیم و در حلقه است، با این شرایط فرق میکنه. این چای که پیدا شده به اینجا حق راستی هم بر 4 کشور داره. تنها اسرائیل نیست، اسرائیل میگه چون خاک مضمون تا در آب است بخش عمده همی گاز. با حساب این مشکلات و جنجالای اینجا برخیست و کسی که چی فکر میکنین مارج صاحب اگه خود حکومت استبدادی یا دیکتاتوری بشار الاسد و پدرش که ببینیم به این رقم که سکوت نفره، حکومت های دیگه دیکتاتوری کلانتر کلش مصر سیسی است، عربستان سعودی خود بن سلمان است، اردن عین نمی رقم پدر کینگ حسین بچهشون عبدالله در جای شیشته تقریبا این چی فکر میکنین بر از یام کدام زنگ خطر هستن یا نه، یا کلش پشتیبانی غرب داره جای به جای هستن؟ از سال 1970 و 1971 کشورها جور شد، گرچه نقشه از او در 1916 سایکو مارک سایکو و فرانسوا پیکو گذاشتن به نام سایکو در 1922 این نقشه را وزارت نشه در یک از پاپا رسمی که این دولت ها به جور شود. این خانواده از سود هم خانواده از سود بن محمد بن مقرن که در 26 و 25 در حد در میجای از پاری نجد حکومت میکرد دوباره ایجاد یا کلشان آوردهش اگه انحراف کنه بله با همین سرنوشت گرفتار میشه. یا آوردن صدام و پس دور کردنش بی چیز نبود. این اهل تشیع در جایی که اکثریت سنی است و در اکثر جایی که سنی با تشیع شاندن، این خودش حرکات سیاسی تخریج موجود بیاره کجا نظم نباشه. استعمار یک فلسفه داره، هیچ وقت نمیمانه که دستشاندهش به ملت تکیه کنه، همیشه از ملت به دور باشه. دمی دوم دفعه 2004 انتخابات فکر 2004 یا 2009 2004 فکر میکنم یا انتخابات اول آقای کرزی 85% مردم افغانستان برای واقعا صداقت رای دادن، چون اوضاع سابقه و طوفان سالار یارش شناخته بودن، دوره طالب ختم بودن. دو وقت متوجه باشیم با کرزی وعده شد که بسیار این کارا کمک و یا میکن به تو هم شیش بیچاره دیگه برای مردم بسیار چی کرد وعده داد، اما یکیش عملی نشد. این باعث از این که ترسید جان که قدر 85% از ریاستی هم از محبت استاشو برش رای داد، این خود از پیش ما میره. با او خاطر ایستا باز بمبارد زیاد شد و حتی هم بمبارد میشن، اما اطفال از بین میره، یا داروسی با اونجا کامران پیدا میشه، فیلمگیری هم میشه. حتی در کنار بازیرات یک طفل در بغل گره برای امکان شان داد و یک گپ خوب هم گفت گیره برای ما طول میتر نتن. این چیزایی است که بازی های استخباراتی است. این اگه انحراف نمیکرد طرف روس یا نمیخواد خود امالله خانم در میگرفت از بافر برای چی آمد داست برد باشه. خواهمت برز گفت که این وضعیت ما خوش ندارن که تو در 5 تیاره و یک فابریکی بارو تو اینا رو طرف میره میگه نه ما مستقل هستم که خوب من اشاره که تو چه رقم مستقل هستی. این بازی ها است. امروز در تلویزیون ما گفتم گوی شیرین است. این بازی ها گوی شیرین است. فرصت های بسیار دلچسب و خوب است. ملت های هوشیار سیاستمدارا و دولت های هوشیار از یک بغل بسیار با مهارت و دیپلماتیک میدوشن استفاده میکنن و اگر با نتانستی و پشت سر خدا برابر که چنان لغت میزنه که در زمین داخلت میکنه. اگر پیشروی در شاخش برابر شی باید خوب سید هوا برابرت میکنه. یعنی ما با خود مایکی گپ شما گو زوراور است. اگر میتونید استفاده کنید در غیر از اون دی بحران ها و دی چیزان ناخود نذارید، طوفان میره مسیر خود طی میکنه. شما را که خود برای خود بگیرین، اگر حالتی که دو دفعه که انگلیس جنگ کو فلانی جنگ کو واقعا ما کار نداشت مسیر رو طی میکرد و ما امروز آباد و خوب میبودن. مثلا 4 تا ما هست که ایران 70 سال پیش چی بود، حالا ببینید چقدر رسید. تا که زیر بنای قوی پول اقتصادی قوی نداشته باشید، تا که اداره منظم و پشتیبانی مطلق ملت نداشته باشید، هیچ چیز نیست. مانند امروز در جهان 197 کشور 9 کشور حرف اول خود میزنن، چون با پای خود با سیاست خود با بازی خود استاد است. متوقع کل دنیا در معامله و در مسائل است.
معامله خوب به نفع منافع ملی به خاطر که هم مذهب حفظ شود، آیین دینت، هم کلتور و رواجت، هم منفعت بگیری. بسم الله این دنیاست به این شکل پیش میره. در غیر از تو اگر در این جرات نباشی، غیر از اینکه جنگای نیابتی را بیاری و قربانی بی دیگه هیچ کار ثانوی سوریه معلوم نیست. یا این مردم ها میمانند با قدرت، گرچه فعلا یک موری خوبی را ابر قدرت ها پیدا کرده که در کشورهای اسلامی یک گروه افراطی را میاره داخل میکنه و انفجار میده. حالا حادثات سعودی را ببینین، نمای مکه مانده میشه و دخترها به نام جنیفاویا رقص یاب میکنن. این صحیح است که پسر از خود می سلمان است، ما پسر خود پیش کرده. یا اصلا ایران دیگر رقم شکست داده نمیتونه تا که رخنه مذهبی دو جنه شده. اصلا اشاره او طرف است. حالا مثلا با سقوط سوریه ایران سقوط کرد، یعنی ایران دیگه دو اوج نیست، نه در یمن دیگه کتن سالله و اوسیان میتونه و نه دیگه در حزب‌الله و یا قوت داره نه در سوریه دیگه داره. حال متوجه خود است، میگه به طالبان است، میفهمه اگر رای که میتونن داخل شو از رای افغانستان است و از نظامی خود نمیتونن، چون ایران خودشان میره پس خلیج و همین تنگی چی نام داره یادم رفت نامش، یا اگه مسدود کنه در خلیج برای مشکل جو که برای امریکا مشکل است، قوتاش خراب میکنه. پس چگانه رئیس که بیاد مذهبی داخل بدن بیچاره. حال موقع از این آیسته آماده میشه. این قصه در خود شام شد، در سوریه شد و در کشورهای دیگه هم خواهد شد. متاسفانه این دوام خواهد داشت تا که هوشیار شوند و یک دست شوند و متوجه شوند که قربانی جنگ نیابتی کسی نشن. آمین آمین. خدا کنه که اول امی خود واکدارای ما و شما از این رقم موقع استفاده کنند و بتانند یک آرامش دائمی در افغانستان بیارن. که مارج صاحب بستاس ورستی خبر من واورو فکر کوي چې دغه روسیا زده د تور لست نه کوم باسي رسمیت پیژندلو معنا نه لري. فکر کوي چې یو بین المللي اجماع ته ضرورت دی چې افغانستان صحیح کارونه وکړي د ټول منطقې او هغه لوی قدرتونو په مشوره باندې به آخر دغه انزوا ماته شي، یا کولی شي دي چې یو مملکت یعنې واقع چین سره، روسیې سره، هند سره دي کولی شي دغه سیاسي انزوا خپله ماته کړي. مننه. گرچه دې سوال ته ضرورت به نه جواب ورکړم، زه بشپړه توګه د جناب ډاکټر صاحب فقیري خبرې تاییدوم. اساس د ویل بالکل همدا دي، تقریبا هېڅ پکې هغه نه لري. و دا یو واقعیت ده. دغه یو شی مخکې ما یادزوري وکړله چې اوس خلک په دې انګیر نه دي په اروپا او د جیو کې حتی خپله بهرنیان دا خبره کوي. دغه یویستم تاریخ هلته په مناسبت موږ پارلمان ته دعوت شوي، دا وکیلان دعوت کړي وو، موږ هم ورغلي وو هلته. دا خبره همداسې یو یاده سوه ته د ام پي په سطح باندې خلکو وویلې ښه نه ده، خو نوم یې چا نه اخلو چې خپله طالبان نه غواړي چې په رسمیت وپېژندل سي. دنیا مشروع شرایطو ته باندې کړي، هغه خواستیز د ملت خواستې هم دي و ته په کوم شرط په کوم دلیل باندې خپلې لور تعلیم ته نه پرېږدي. ولې که شرعي جنبه لري خو راسه یو مفتي کېنوه چې خلکو ته وضاحت ورکړي. که قانوني یا کوم بل مشکل یې ووایه، که ته خپله مشکل لري خو راسه ووایه، جرګه راوغواړه چې سره مشکل کې ووایه چې دغه سند کې دغه شي که زه په دعا کې بند پاتې یم. دا کار وکړه. اوس خپل امیر عبدالرحمن خان به راووته، پاک زنګاتو مشران روحانیون سپین ږیري ته وویل چې انګرېز دغه شی نه غواړي څه وکړم. دوی به مشورانو کې بېرته ولاړل، انګرېز ته وویل چې ملت مې دغه شی غواړي. یو ښه طریقه باندې معامله یې کوله. اوس هغه حالت متاسفانه خراب و. روسیه معمولا دغه موږ 2-3 واره جګړه انګرېز سره کړې، دا روسیې موږ په جنګ اچولي. که دغه مکناټن دغه تا دلته وي کوچ نه وه راوستلی، په شیرپور کې نه وه کېنه، موږ ته څه مشکل نه جوړاوه. بل واره چې هلته کیونی راغی، دغه تاسو طالب فل راغلی دلته. دا غره چې دا خوشحال میشعلي خان، دا دوست خان تا بخارا ته ووته، رجستان کې راووتل چې وزیر اکبر خان جنګونه وکړه، بالاخره مړه به څه په توطیه کې زار یې ورکړه. دغه نه مخکې ورور یې حیدر خان هم مړ شو، شریف خان هم مړ شو. خو علت دا ورته راغلی، بیا دې هغه دې بېرته راووستی او جنجال دې جوړ کړ. هلته دې بیا په بخارا کې ورته تابعیدي حکومت اعلان کړی و. شعلي خان ته دې وعده ورکړه چې راسته زه کومک مذهب ته درغه ماته مړ شه، ورسره ودې ونه کړله. همداسې توطیې چې ګورې چې مثلا دا یو خپله نادر خان سره تا په توطیه کې مړ کړ، امان الله خان تا یې غوا کړ. دا داود خان دې ورته وویل چې ورسره
زه که غر د سره کومه کنه که زه سره کومه دی ولګه غر ته به تراغه به جنوب دفتر راوسته باندې وکړه چې ماته میز په میز په لاس وه دا یو کله خو خبر نه و خو ولي عبدالله خپل کتاب کې کړ خپل به جنوب په کار ته ولې تللی پټاګي وای په کړه د ورته ویل د خدمت وطن د کار کو بیا راځي کړل ما کومنستان باندې د ظاهر شاه عبدالله خان سره ودرول د سلطنت پیړان کې بیا بیرته د اجیکو کو د طالب وکړه بیا خپل راغله تر کې ناستلې دغه اوس د مجاهدینو په وخت کې د نجیب حکومت لمنځه ځي توافقات جوړ شوي ته لاړه مسعود سره د معاملې وکړلې خو واقعیت کړه په پنځمه فرقه کې په څلوېښتمه فرقه کې ګروموف سره دا پروتوکول خو صحیح وکړه خو هماغه پروتوکول چې ورسره بیا رحمت یوره چې ورسره یعقوبي سره واخله یعقوبي سره وایي ختم کړه هغه یې مړ کړه چا سره جنرال باقي سره پنځه میاشتې پورې هغه یې مړ کړه پروتوکول یې دا خو حقیقتونه خو څوک نشي پټولی خو تڼي کودتان د نجیب سره پام دی وساتل مسعود باندې حمله شروع کړه تصفیه عملیاتو هغه نجیب ته زنګ وکړ ته شاګرد سره خو قصه وسوکړه لنډه به کوم خو همدا چې راغی خلکو ته ویل خلکان چې نجیب اشرار دا ول اشرار دا داسې قصه ما مسعود را نه وای ما ته تلیفون راته صبر وکړه کې چې به هدایت ورکړم قاچاور خو ما سره وخت پرې نه کوم چې راوین سم بیا ربانی کنه په قوت نه څلور میاشتې واکو څلور میاشتې حکومت وکړ د ته پیسې په کانټینر چاپول صاحب به ټول به خرواره راتل قندار ته مولانا کی ته لګل قندار از ما صاحب حاجی قدی ته لګل نگران از ما صاحب دا کیسې شروع کړې صاحب حکومت شانه جنگونه کونی جنگونه ارڅ دوک اوس د اوسینه حرکت تاسو وای دا اوسینه حرکت دا څلور میلیونه په هفته کې راځي پانون چې راځي خدای خافه ته راځي دا اوس په طالبانو درې صرف خپل ګوره په امنیت شورا کې پریکړه شوې ده چې طالبانو په تعزیراتو کې په محدودیت کې وي که د ضرورت په وخت کې 1899 قطعنامه د دوی ته اجازه ورکول کېږي هغه پیسې چې بند شوي دي هغه پیسې د ملت د مصرف لپاره نه دي پشتیبانه له 1940 کال له تلاس راکې ورسوي دي دا همدغه کورني جنګو دغه پیسو د معامله خراب کړل بن امریکا 2 میلیارد د افغانستان شتمنۍ د هغو کالو پاتې وه یو څه سرزک 2 میلیارد ته پشتیبانه و په نیویارک بانک کې چې دغه د افغانستان دغه لپاره په کرنسي لپاره دي نور څه تعزیرات په هغه کې شورا امنیت غړیتوب 15 دایمي غړي کې روسیه او چین دي روسیه ته امضا کړې ده دلته راځي بیا په نوم د دې چې نه زه د روسیې را تعلیم لرم کوم څه کنه که څه فایده د روسیې تعلیم څنګه لري کتري چاغه خپل به دې تو کړو په شورای امنیت کې نو دې پېښوده او جناب فقیری صاحب یادوري وکړه په رسمیت پیژنه سبا اعلان وکړ زبرځواک ځان توای هر څه دا البته د پروتوکول چې د دوه لاسي کې په 19 فروری 2000 کال چین او روسیې د ناظر پیسې ته امضا کړې ده دا خو ما زما خلک کړه ویل چې 15 ډیپلوماټانو ناس مختلف قسم هیوادي وزیر خارجه او نماینده سفیر وای ناسو دوی په حضور سره ده او دا سره د تطلع د شورای امنیت په قاعده د حقوقي سرات پایس نه نو دا بیا دغه انحراف کولای شي خو نیسه که اصد دا سی آوازه و خبر دا بیا رازی طالبان سره خپل هدف خپل عریف تا خیلی معامله بکوس وقت مونږ د سوریه خبره کوله جنگ چا پیل کړی ده اما کوي سي دامه ورکی لاس کلم دامه ورکی اما کوي سي سبا لك لبنان هذا ذکر تفاهم کراوله فرانسې ته ورسته مختصات اوربان اعلان کړه خبر جنگ ختم شو اوربان نسته جنگ راته نسته جغرافیا دی خاطر الله دا د دې لوبې د دې قصې بلان طالبان به د بلان سیاست او که تعدی سیاست کار اخلي او کولای شي بیا خلک سره خطر ساته د ته مو سره راکاو شي کنه بل راکې ماته هغه تم لسکې او د تم لسکې یو څوک ته مراجعه کوي یو شاده نغواړي خو ته څه ورته کوي خو ته هم تیاری ورته ونیسه متاسفانه دغه درایات ممکن نه دوی کې نسته اوس هم وایم چې تعزیرات له افغانستان نه لري کې له دوی نه لري کې دوی یو څه راځي موږ مشکل نه لرو دنیا سره ملت نه لري دوی مشکل جوړ کړي دوی د خپل حل کې دې مشکل سره د ملت مشکل مال سیستم چې دغه تاثیرات په 30 میلیون خلکو باندې دي دا بندیزونه او دا ملل متحد څوکۍ او بانکونه چې تړلي دي
تاثیرات په هغه باندې مننه ستاسو نه ډېر یو ښه بحث و خدای دې وکړي چې ښه تحولات راشي افغانستان کې چې په ښه رقم باندې دغه بحثونه وسي چې مشوره وسي او هلته د واوري څوک خبرې زموږ او ستاسو نه یو جان مننه کوم ډېر یو ښه بحث و چې په لنډ وخت کې زما په بلنه ته راغللی انشاءالله په آینده کې به هم تاسو ته زحمت درکوم چې څو چې لیدونکي افغانان ستاسو ښه تحلیلونه هغه شي مارج صاحب فقیري صاحب یو جان ستاسو نه مننه با ما خمخه کور مادام صاحب در آینده بحث بریم انایتان به خدا باشه خوش باشین دوستانو شپم خه و رزم خه تل دیوی افغانستان سمسور دیوی افغانستان با ما خمخه